نو خوندو تی ته وایم په اسلام غیرت وکړي، په دین غیرت وکړي. تاسې ټولو ته دا وایم چې ټولې زنانې نن دا عزم وکړي، نن دا اراده وکړي چې زه به خپل خاندان بدلوم. اول به خپل ځان بدلوم، بیا به خپل خاندان بدلوم، زه به خپل اولاد په دین باندې لګوم. او زنانه چې کله وکړي اراده وکړي، زنانه بیا دا موږ لیدلی دي و یو شي ته چې فرض کړي، یو زنانه چې یو عزم وکړي اراده وکړي، الله رب العالمین زنانه ده کمزورې، مګر چې یو شي ته اراده او عزم وکړي الله رب العالمین بیا دغه شي توفیق ورکوي. یو زنانې د مفتي صاحب ته معلومه ده 15 کاله یو زنانې د ستنې و د تار په ستنې و په تار باندې پر کپړه باندې د الف لام میم څخه تر والناس پورې ټول قرآن لیکلی دی، اوس هم پروت دی، یو زنانې لیکلی دی. چې کله زنانه دا فیصله وکړي چې زه به ځان بدلوم، زه دنیا ته نه ګورم، زما آخرت دی، زه به خپل ځان، خپل خاوند، خپل اولاد، خپل نسل به زه په دین باندې اباتوم، بیا ته وګوره دا زنانه په کور کې په خاندان کې څنګه انقلاب راولي. امام بخاري نوم په تی اورېدلی، امام بخاري رحمت الله علیه علما لیکي چې د حدیثو په کتابو کې در ټولو د قرآن بعد بیا بهترین کتاب هغه بخاري په زرو هغه حدیث پکښې دي. علما وایي د قرآن کریم بعد د ټولو آسماني کتابو کې د عام کتابو کې زمینی د رسول الله د حدیثو کې د بخاري شریف. امام بخاري دا څنګه جوړ شو؟ امام بخاري دوه ورونه، محمد بن اسماعیل او احمد بن اسماعیل. امام بخاري چې کله پیدا شو نو ډېر ذهین و، په بخارا کې دوی اوسېدل. مور دا عزم وکړي، مور دا وویله چې زه به په خپل بچي باندې د رسول الله حدیثونه یادوم، زه به په خپل بچي باندې علم زده کوم. چونکې هغه زمانه کې بخارا، سمرقند دا د روس آزاد ریاستونه دي، دا اوس رشیا چې ورته ویل کېږي روس. هغه وخت کې د اسلام دومره بولباله نه و، اسلام نه ولو، د دین مرکز مکه و مدینه و. امام بخاري رحمت الله علیه یتیم سو، پلار یې وفات سو. نو مور چې کله دی د 14-15 کالو دا کشر یو بل زوی یو دا و یو ورور دا رالو مکې مکرمې بیت الله شریف لرالو، چې کله د مدینې منورې هغه زیارت وکړي، بیا رالو مکې مکرمې له طواف یې وکړي، عمره یې وکړله، عمرې ادایګي بعد خپل بچی راونیوي محمد ابن اسماعیل. امام بخاري راونیوي. د امام بخاري دی وخت کې عمر دی 14 کال یا 19 کال. بیا خپل بچی ته وایي بچیه ها د دې سمخ کې د امام بخاري مور چې کله دا اراده وکړه چې زه به په دغه بچی باندې زه د الله نبی دین او حدیث په زده کوم، و امام بخاري رحمت الله علیه نظر کار پرېښ. یو دم امام بخاري کوچنیوالي کې و، په سترګو ړوند شو. د مور اراده وه چې زه به په دې بچي باندې د نبي علیه السلام حدیث یادوم. هغه زمانه کې د حدیثو چرچا وه، خلکو به حدیثونه په زرو یادول. نو مور یې ډېر پریشانه سوله. یو شپه په تهجد باندې د شپې ډېره پورې ناسته ده چې الله ته ډېره ژړا او فریاد وکړه، ای الله ما خو په دې خپل بچي باندې دا مور یې وایي لاس یې پورته کړي، الله ما خو دا اراده کړې وه چې زه به د رسول الله حدیث په یادوم، نن خو زما بچی ړوند سو، په سترګو معیوبه سو، الله زما د دې بچي هغه چې کومه اراده مې کړې وه د مور و سوچ ته ګوره، د زنانې و فکر ته ګوره. یو ورځ دویمه ورځ ډېر الله ته فریاد و ژړا او زارۍ وکړې چې ویده سوله. په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب ولیدي د مور. بیا ورته وویله چې خورکۍ ولې پریشانه یې؟ د امام بخاري مور ورته وویله چې یو بچی مې ولو، ما اراده و ذهینه بچی و چې په دې د رسول الله حدیث زده کړم، هغه ړوند سو. ابراهیم علیه السلام په خوب کې خوشخبري ورکړله، خورکۍ راکښېنسته، بچی سم دی، سترګې روغې دي. چې مور یې راکښېنسته د ډېره هغه د وجې چې راله امام بخاري راپورته کړي. امام بخاري چې دی ورته وکتل مور ما ویني؟ هغه ورته و زه تا وینم. مور ورته ویله سترګې د کار کې بالکل اما جي مور زما سترګې سمې سوې. بیا شکرانه نفل وکړي. بیا دغه بعد چې حج لرالو چې حج عمره یې وکړله، اوس مور او ورور او اکا مور یې دی ابراهیم علیه السلام د حضرت امام بخاري رحمت الله علیه ورور دی، او یو ماما دی او د ده مور ده، دا برته را روان راځي. اوس امام بخاري دوی د سمرقند راغلي دي. سمرقند دا د افغانستان څخه ډېر اخواته یو ځای دی، دا د روس خواته دی. نو خپل بچی یې راونیوي. بیا مقام ابراهیم باندې د مور 2 رکعته نفل وکړل. د امام بخاري مور بیا د الله څخه دعا وغوښتله، ولی الله زما دا بچی اگر سي
ډیر کم عمر دي 14 کاله عمر دي او ډیر په لري وطن کې زه پرېږدم ای الله اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دلته اسماعیل علیه السلام او خپل بیبي هاجره هغه دلته پرېښي وو الله نه و ضایع کړي پروردګاره زه د خپل بچی د لې پرېږدم ستا د نبي د احادیثو دپاره و ابراهیم محمد ابن اسماعیل بخاری د امام بخاری مور هغه بچی راوغوښتی بیا ورته وویل چې 2 رکعته نفل صلات حاجت یې وکړ ول بچیه ما ته د رسول الله د احادیثو دپاره وقف کړی د نبی علیه السلام حدیث په مکه او مدینه کې ډیر زیات دي بچیه بس چې در څو دي علم حدیث نه پوره کړي در هغه وخته به بخارا له نه راځې و امام بخاري هغه مور ته وویل ول بچیه عمر دې کم دی چې تا پرېږدم امام بخاري ورته مور کوي ما پرېږده خیر دی زه د رسول الله احادیث زده کوم علم زده کوم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی او بیبي پرېښي الله نه و ضایع کړي زمزم اوبه یې ورته الله را پیدا کړې ابراهیم علیه محمد ابن اسماعیل بخاري امام بخاري مور ته وویل مور کې غم مه کوه فکر مه کوه الله به مې نه ضایع کوي په 14 کاله او موده کې امام بخاری مور خپل بچی په مکه کې پرېښو امام بخاری مور راله څو کاله بعد امام بخاری ته الله رب العالمین د علم هغه مقام ورکي هغه مقام چې نن د هغه ختم بخاری باندې نن جلسې جوړیږي د بناتو د طالباتو شال پوشي کېږي آخري د حدیثو د علم هغه آخري کتاب دی د امام بخاری موږ وایو دا وجه چې شوله دا یو زنانې فیصله کړې وه خوند دوی ټولو ته دا وایم یو به فیصله دا کوي چې زندګي څوک دا ویلی شي چې زه د دې دنیا له په ښه راغلی یم زموږ وروستي مندې زموږ تی اناګانې زموږ تی پلرونه و نیکهګان څه سول ولاړ هغو ته نن چیش په کار ورځي په رب العالمین دې مې قسم ټوله مرو ټوله قبر ته ځو په الله مې دې قسم خو کامیابه انسان هغه دی چې د قبر په قبر کې دله سلسله را رواني یو آخري خبره کوم د دې بعد بیا تاسې مفتی صاحب بیا دعا او ستاسې خپل پروګرام حضرت عیسی علیه السلام ته الله رب العالمین دا معجزه ورکړې وه چې په قبر کې دننه به د مړي حال ورمل دی عیسی علیه السلام په یو ادره باندې پر یو قبرستان راتېرېدی یو مړ یې ولیدی د یو ځوان قبر دی هغه ډېر په آه و زاري او تکلیف کې دی ماران لړمان مسلط دي په قبر کې عذاب دي چیغې وي عیسی علیه السلام روانو بل ځای ته څو زمانه بعد بیا عیسی علیه السلام په هغه قبرستان په ادره باندې رالي چې ویې کتل یاد ورغلی دا خو هغه قبر چې هغه ځوان و ډېر په عذاب په تکلیف اخته و الله د هغه قبر حالات عیسی علیه السلام ته ښکاره کړي چې ویې کتل هغه ځوان دی چې په ډېر عذاب کې اخته و اوس پر دې سینه باندې د جنت د ګلانو یو ګېډۍ پرته ده او د جنت کړکۍ الله ورباندې راخلاص کړي عیسی علیه السلام حیران شو چې د مرګ بعد بیا دې سړي کوم عمل وکړي نو دعا وکړله الله ته ولې الله د دې مړي حالات راوښیه څه وجه د دې د مرګ بعد کوم عمل وکړي چې وختي یو څو زمانه بعد یو څو زمانه مخکې څو کاله 4 کاله مخکې د هغه مړی په ډېر عذاب او تکلیف کې و نن د جنت کړکۍ ورباندې راخلاصې دي الله د مرګ بعد دې کوم عمل وکړي وی الله رب العالمین وحی ورته راواستولی ولې عیسی پیغمبره دا سړی ډیر ګناهګار و ډیر مجرم ولو په دنیا یو ګناه داسې نه و چې ده نه و کړی خو چې کله قبر لرالی د قبر د ګناهو مطابق د قبر د عذاب سره مخامخ سو خو دا سړی چې مړ کېدی د دې د مرګ څه مخکې دا هغه خپله بیبي خپله زنانه خپله کوروالی راوغوښتله بیا د بیمار هغه زنانې په نس کې بچی و هغه امیدواره و بچی یې درلودی نو هغه خپلې کوروالا ته وایي زنانې ښځې ما د الله ټولې نافرمانۍ کړې دي زما 100% کې دا یقین دی چې زه قبر ته ځم الله به عذاب راکوي خو یو چانس لرم هغه دا چې دا ستا بچی چې وسولو که هلک و که نجلۍ وله دا چې د خبرو سو دا به بیا یې قاري صاحب ته به یې کښېنې د الله کلام به په وایه کېدلی سي د بچي د وجې الله زما سره د قبر او د میدان محشر عذاب پورته کړي وایي د وصیت مطابق چې کله هغه بچی هلک وسو هغه مور یې هغه کونډې هغه چې خاوند یې وفات سوی و هغې د هغه خپل بچی راواخست هغه د خبرو اصولو نو قاري صاحب لې راوستی هغه قاری صاحب ورته ویل بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله چې په دنیا کې هم رحم لري په آخرت کې هم رحم لري الله تعالی عیسی علیه السلام ته وویل چې کله د دې سړي کشنی بچی نازک زبان باندې زما نوم رحمان او رحیم اخستی مال حیا راله چې زه و پلار ته عذاب ورکوم د بچی د قرآن د وجې د بچی د تلاوت د وجې مې د پلاره څه په قبر کې
عذاب پورته کی. په دې وجه دې ټولو خوندو ته دا وایم یو عزم دا وکړي چې د نن بعد ما دا عزم وکړي. د حضرت عمر خور هم دغسې زنانه وه لکه دا موږ زنانې چې دي. تاسې هم هره زنانه دا عزم وکړي چې د نن بعد به زما بې حجابي بې پردګي څوک نه وویني. که کور یم که بهار یم زه به د الله رب العالمین دا حکم په ځای کوم، زه به پرده کوم. دویمه دا چې زه به په خپلو بچانو باندې علم زده کوم، زه به قرآن په زده کوم. زه دې بچانو د دې والدینو د دې مندو ته ډېره مبارکي وایم چې دوی په خپلو بچانو په لوڼو باندې د قرآن کریم آیتونه قرآن پاک کې حفظ کړي او د دې معلماتو مفتی صاحب ته او د ټول خاندان ته چې هغه او د دې کورنۍ ته دا د دوی برکتونه وو چې الله رب العالمین د دې معصومه نجونو بچانو په وجه باندې د قرآن کریم هغه آیتونه چې جبرئیل علیه السلام د آسمانو څخه د الله د عرش سره وړي دي رسول الله ته، هغه قرآن نن د دوی په سینو کې محفوظ شو. دا ډېر دولت دی. د والدینو ته مبارکي وایم. په خدای مې قسم مې که دا د کوټې د پاکستان د ټولې دنیا سونه او چاندي سره زر او سپین زر دا ټول دولت نن د چا کور ته راوړي. والله العظیم که دومره دولت دی لکه نن چې یو نجلۍ هغه د قرآن کریم حفظ کړی دی یا په ناظره باندې ویلی دی الف لام میم ستر والناس پورې قرآن ټول وایي، د دې ټولو نجونو والدینو ته د سل واره مبارکباد وي. الله رب العالمین دی دا نجونې د دین او اسلام دپاره د قرآن د حفاظت سبب او ذریعه جوړ کړي. بل آخري خبره دا کوم چې نن سبا دا زنانې راغلي دي د خپلې زندګۍ د بدلولو فیصله وکړي. بس چې د نن پورې ما څومره جرمونه کړي وو د نن بعد ما د الله سره قول دی وعده دی یا الله هغه نور ګناهونه را معاف کړي. بس د نن بعد الله زه به په خپل اولاد باندې دین زده کوم، قرآن به زده کوم، د الله ستا کلام به زده کوم. دا ټوله فیصله به نن کې انشاءالله رب العالمین. الله رب العالمین فرمایي د الله نبی فرمایي چې الله وایي چې دومره ګناهونه دې کړي دي چې آسمانو ته رسېږي، په اخلاص باندې توبه وباسي. الله تعالی وایي لغفرتک ولا ابالي، دا ټوله در معاف کوم. یو به ټوله توبه وباسو. د نن بعد د پردې د حیا د اسلام او د دین زندگی وکړو. او دویم دا د نن بعد به دا فیصله کوم چې زه به خپل خاندان باندې قرآن زده کوم، علم به زده کوم. او دا کومو بچانو نجونو چې قرآن حفظ کړی دي یا په ناظره ویلی دي الله رب العالمین دې د دوی سره د دین کار او خدمت واخلي. د دوی والدینو ته اخري دا یو خبره کوم چې ستاسو بچانو قرآن کریم په ناظره زده کړي ډېر عظیم دولت دی. چا بچی چې د کم چا لور چې د چا زوی او لور چې قرآن په ناظره د غي ورته ګوري قرآن زده کړي. نبی علیہ السلام فرمایي یو داسې جوړه به د مور او پلار ته به د دې نجلۍ او د هلک چې د هغه جوړې قیمت به ټوله دنیا نه لري. د هغه جوړې یو سپنسۍ، د هغه د کمیس او د دوپټې د پړونې یو سپنسۍ که د دنیا ته راښکاره سي دا ټوله دنیا به خوشبو او معطره سي. او دومره چې صرف په ناظره باندې خپلې لور ته قرآن ورزده کړی دی د غي ورته ګوري. او چې کم چا په حفظ به زده کړی دي 10 کسان جهنمیان دوزخیان چې پوخ په جهنم په گیټ د دوی نوم لیکلی دغه نجلۍ به د حافظه به د هغه لاس نسی جنت له به بیایي. ډېر عظیم دولت دی. تاسو ته الله در نصیب کړي. الله دې دا مدرسه الله دې دا نور او الله رب العالمین دې دا سلسله تر قیامت پورې جاری او ساری وساتي.